سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله ده ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د کابل ښار کې حاضر یم. درنو لیدونکو دا چې نن ورځ یوه ځانګړې ورځ ده او دې ته یو ځانګړی نوم کېښودل شوی دی چې ورته د مینانو ورځ یا د عاشقانو ورځ وایي. او دغه ورځ دلته بیا په کابل کې په ځینو سیمو کې لمانځل کېږي د بېلابېلو خلکو لخوا. یعنی هر ورځ د مینې ورځ ده، هر ورځ موږ باید مینه خپره کړو. موږ کولی شو چې مینه د وطن سره، د هیواد سره، د مور سره، د پلار سره، خور ورور او همداسې خپل هغه نږدې ملګرو سره وکړو او مینه خاص ورځ نه لري. نو بیا هم موږ راغلي وو په دې ورځ کې غواړو تاسو ته یو خپرونه دلته چې د کابل ښار شهرنو د ګلفروشي یا د ګلونو کوڅه ده، دلته به زه تاسو ته دا خپرونه وړاندې کړم او پخوا به دلته دغه ورځ په خاص ډول د کابل ښاریانو لخوا لمانځل کېده. وبه یې ګورو چې تازه حال څه دی، د هیوادوالو دکاندارانو سره به خبرې اترې ولرو. همدارنګه ویل کېږي چې دلته د ځینو طالبانو یا مجاهدینو لخوا ګلان یا دغه مراسم خراب شوي دي، ګلان یې له منځه وړل شوي دي. وبه ګورو چې تازه حال څه دی. په دې خپرونه کې مې ملتیا وکړه. ستړی مشي جوړې په خیر ښې کلاري ده. که دا راته ووایې چې څنګه په دې ورځ کې دلته راغلی؟ موږ خو روزانه راځو د کابل ښار کې ګرځو، خپل د افغانانو له حاله ځان خبرو. نن هم د یو لړ کومکونو په رابطه باندې راوتلي وو، خو په دې نه وو خبر چې نن هغه د یو اصطلاح باندې د دوی ولاکې د ما نوم هم زده یې، خو رالم شهرناو کې ډېر بیروبار وو. نو په بلې کوڅې باندې راووتلو چې دلته تاسو سره مخامخ شو، نور ملګري د افغانانو ګرمې پذیرایي سره مخامخ شو. الحمدلله ډاډمن امنیت ده. غواړو چې د هیوادوالو له ستونزو خبر سو، کوم مشکل وي دغه مو دنده ده او صادقانه خپل خدمت ته ادامه ورکړو. او تاسو دې کوڅه کې نن وګرځېدئ، پخوا به دلته یو مراسم دغه د عاشقانو ورځ چې ورته وایي د مینانو ورځ به دلته ترسره کېده یا خلکو به لمانځله. اوس خو تاسو خپله دې کوڅه کې وګرځېدئ، څنګه وضعیت؟ نو خو یو خدای د عاشقانو ورځ باندې زه نه پوهېږم چې دا کومه ورځ ده. باور په خدای وکړئ، اول وار ده چې دلته راغلم خلکو راته وویلې. نو خلک دې راځي، څوک ګلان اخلي، څوک یې خرڅوي، ماشومان دې همدغه یو کار مارې ده. نور نه پوهېږو چې دا ورځ کومه ورځ ده. د مینان ورځ ده، مینان د خدای بیخ شین کې چې دغه ورځ یې ځان ته ټاکلی ده. اصلا په افغاني کلتور کې ځای نه لري او نه ورځ یې تعین کړې. دا ورځ د مور، دا ورځ د مینې او دا ورځ د خور او دا ورځ د مېرمن. مسلمانان باید په دغو مشخصو ورځو مینه ونه کړي. مسلمانان باید هر ورځ د خپلې مور سره مینه وکړي، هر ورځ د خپلې خور سره او هر ورځ د خپلې مېرمن سره. دغه مشخصې ورځې د غرب لخوا موږ تاسو ته تعین شوي. افغاني کلتور او اسلامي عنعنات دا شی نه ایجابوي. هیله ده چې منفي تبلیغات د نظام په وړاندې ونه کړي. دا نظام د افغانانو په وینو راغلی نظام دی او د دې نظام بدیل نشته. نو اوس مهال دلته یو ژورنالیست او کرکټ پال کنه کرکټ پال سره مخ شوم، بادام احمدزي سره. دې سره به هم خبرې اترې ولرم چې څنګه دلته راغلی دی د عاشقانو په دې ورځ، د مینانو په دې ورځ خپلې معشوقې ته ګل اخلي که څنګه. احمدزی صاحب ستړی مشي بیا هم. سلام تاسو ته ټولو ملګرو ته. وعلیکم السلام. دا راته ووایه څنګه راغلی؟ زه خو رښتیا ووایم، رښتیا وایي مېرمن دپاره د مینانو په ورځ ډالۍ اخلم. د مېرمنې لپاره ډالۍ اخلي؟ مېرمنې لپاره که نه کم بل چاله؟ نه خو بیا داسې اعلاني څوک اعلان نشي کولی بېله شکه. او سودیس خبرې دي که خبر نه ولې. او کامرې ته ګوره چې ښایسته معلوم شي، ښایسته خوري، دا برېتې دي ماشاءالله ښکلي دي. تورې دي ښه چې خالي لیدلې